مې د فکر د اورونو نه راویست رنګونه مې د فکر د اورونو نه راویست لفظونه د غزل مې د دردونو نه راویست سینګار مې کړې که نه د یار تصویره راته وایه سینګار مې کړې که نه د یار تصویره راته وایه ما څاڅکې وینه د رګونو نه راویست بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره مخاطب دی ملګرو په دغه تمه دغه هیله لرم چې روغ به یې جوړ به یې او د صحت په ښه جامه به یې راسره ناست ډېر د پښتو ادب یو تکړه شاعر یو تکړه ملګری تاسو ته دې پته هم وي ځکه چې زموږ د پروګرام مقصد دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسو کوم چې په پښتو ادب کې لیک کوي نو نن راغلي دغه راتګ مو را جوړ کړی دی سیمه بټخیله راسره ناست علي اکبر ملکنډ صاحب نو ډېر وخته مو نه اخلم راځئ علي اکبر صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. علي اکبر صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه ډیره شکریا ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم ادبي ګلونو چې دومره وخت مو موږ له راکړو او دلته کې راغلی ډیره مننه. ډیره مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه وخت نه مو راله وخت راویستو ډیره زیاته مننه ملګرو. ادبي ګلونه تاسو له هغه ګلونه رامخې ته کوي کوم چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاپاني څیز دی نو راسره ناست علي اکبر صاحب د ټول لومبۍ خو زه یم دغه کتونکو ته خپل یو غزل مو شریک کړو نو ډېر زیات په خوشحاله شو. ستاسو په خدمت کې چې کوم دی نو دا غزل به وړاندې کړم. ارشاد دي ارشاد. ژوند څه دی خو ژوند د یو ارمان فکر ژوند څه دی خو ژوند د یو ارمان فکر چېرته جذبه نه کړو د وجدان فکر ژوند څه دی خو ژوند د یو ارمان فکر چېرته جذبه نه کړو د وجدان فکر او ستا په انساني فکر درود سلام ستا په انساني فکر درود سلام دا په لوږه تنده د جهان فکر او دا لاس په نامه مخ په قبله ولاړ دا لاس په نامه مخ په قبله ولاړ دا د ګوتو شمار د سود او زیان فکر دا لاس په نامه مخ په قبله ولاړ دا د ګوتو شمار د سود او زیان فکر او لاس د خپل ولس د ګناه نه وینځو لاس د خپل ولس د ګناه نه وینځو بس شیخي پیري او ټول د ځان فکر لاس د خپل ولس د ګناه نه وینځو بس شیخي پیري او ټول د ځان فکر او داسې د احساس د درد خور خیم داسې د احساس د درد خور خیم وي چې را سره د هر انسان فکر او سرې سترګې ساقي خمار نظر سرې سترګې ساقي خمار نظر وړي د سړي داسې په اسمان فکر او زه یم بختور بدبختو مه وایئ زه یم بختور بدبختو مه وایئ ما له زړه خوړلی د جانان فکر او ښه شوه چې روغ جوړ په ملکنډ راغلی ښه شوه چې روغ جوړ په ملکنډ راغلی و دي را سره ډېر په ایمان فکر ډېره مننه یقینا ډېر خوندور شعرونه و دغه کتونکو به ترې هم خوند اخیستی. علي اکبر صاحب دغه کتونکو ته مو خپله لنډه غونته پیژنګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښه بس ما علي اکبر نوم دی ملکنډ مې تخلص دی بټخیل اوسېدونکی یم او داسې لس اته کاله مې دې سعودي کې هم تېر کړل د مزدورۍ دپاره او شعر و شاعري ده دغه مخکې شاعران چې به هم کم کتل دي د هغوی سره هم شوق پیدا شوی دی خپل هم داسې شوق راپکې و د ډېر وخت نه چې کم دی نو دا قلم چلو دغه د خپلې خاورې خپل پښتو د خپل وطن د خپلو دس چې کم دی نو څه خدمت یې هغه یې کوو او ښه د زړه د اخلاص یې کوو او ښه انصاف ورسره کوو. ټیک ده جي ملګرو سره دا هم شریک کړئ د شعر لیک مو کله نه شروع کړی دی نو دغه هم لږه راسره ظاهره د شعر لیک چې کوم دی نو هغه زه اصل کې د تاریخونو په حق کې نه یم ځکه چې تاریخونه ما خفه کوي زه لکه تاریخ نه لیکم نور زه ماته دا معلومات شته چې زه په اووم جومات کې وم نو ما لکه د شعر سره شوق و ما به شعر لیکو خو چاله به داسې خواله نه ورتلم په هغه وخت کې چې کوم دی نو لکه دور هم داسې و چې جنرال نجار صاحب دور و نو په هغې کې چې کوم دی نو په لیکوالو باندې داسې پابندۍ هم لګېدلې وې
نو دا کم لیکوال چې به مونږ لیده نو مونږ به پیژنده خو خواله به نه ورتلو لکه د یاري نه. بل دا خبره چې دومره جرأت په مونږ کې هم نه و چې یاره کم شاعران به دلته کوو لکه رحمت شاه سایل صاحب د لیبراله یا به داسې سیال صاحب د داسې نور کسانو، نو مونږ ته به خپل کلام چې کم دی نو لکه دونه معیاري نه ښکارېدو چې یاره مونږ به دغه مخې خپل کلام ویلی وي. او د الله فضل دی په هغه وخت کې هم چې کم دی زموږ داسې کلامونه چې کله بیا ورسره مونږ میلاو شو نو هغوی مونږ له ډېره ډاډګیرنه راکړله او ډېره زمونږ دغه یې وکړو چې یاره ته راځه خامخا تنظیم له راځه او په تنظیم کې کښېنه پاسه. خو زمونږ د خوشقسمتۍ نه بیا چې کم دی نو لکه پام خو زوړ تنظیم و، خو په دغه وخت کې چې کم دی نو بیا داسې نوې شکل کې راغی او ملګري راغونډ شو دا نوي کسانو او د پام هغه نوې بنیاد هم کېښودو نو په هغې کې را روانو نو زمونږ په هغې کې چې کم دی نو بیا ډېره زیات چې کم دی نو اسلام وشوله او ملګرو ته به هم کتلو. او اصل کې خبر دا دی چې زما زیات تر د دې مشرانو شاعرانو سره چې کم دی ډېر محبت و، لکه اکرام الله ګران صاحب شو، رحمت شاه سایل صاحب شو او خیبر اپریدی شو، داسې اندیش صاحب شو، ډاکټر اسرار صاحب شو. نو زه په دوی باندې دوی پسې ګرځېدم نو دوی له به زه خواله تلمه حالانکې ډېره ستړې مې کړي ده. دوی سره به ناست وم، دوی نه مې خبرې مې زده کولې، د دوی نه مې شعر و شاعري هم چې کم دی د دوی نه مې واورېدله. حالانکې داسې اصلاح زما نه ده شوي چې یاره ما چاله غزل ورکړی زما دا غزل اصلاح کړه. خو د دې خلکو سره به زما ډېر زیات محبت و، د دوی د غزلو ته، د دوی د لیک ته مې کتل، د دوی د خویونو ته مې کتل، د دوی د ناستې ولاړې ته مې کتل. نو په دغه وجه باندې چې کم دی نو په دغه تنظیم کې هم زموږ سره چې کم دی پښتانه د مې ملګري کې ډېر تکړه تکړه ملګري او ډېرې منډې تړلې واله ملګري نو هغوی ته هم کتلو. نو په دغه کې څنګه تربیت شوی دی. ټیک ده جي. اسناب بیا موږ سره پښتو ادب کې ډېر زیات دي، نو تاسو کوم صنف ډېر زیات لیکلی دی؟ صنف کې زه په شکر الحمدلله بس په دې یو خبره باندې زه فخر کوم چې زموږ د بډخیلي په علاقه باندې په دې علاقه باندې اکثر ډېر خلک دا دي چې هغوی صرف او صرف غزل لیکي. نو زه د غزل نه علاوه چې کم دی نو زه نظم لیکم. نظم کې چې کم دی نو څومره قسمونه دي نو په هغه قسم کې چې کم دی نو هغه که معرا دی، که هغه آزاد نظم دی، که هغه مسدس دی، که هغه مخمس دی، دغه نظمونه هم لیکم، سندره هم لیکم او افسانه هم لیکم او نثر کې هم کار کوم. تقریبا چې داسې 15 کتابه به زما لکه چاپ ته تیاري، خو لکه شوق مې لا نشته چې یاره زه چاپ کړم او الله پاک دې وس راکړي چې یاره دا چاپ هم کړم. نو شکر دی په هر صنف کې چې کم دی نو زه خپل دغه کوم او چې کم مې بیا مشرانو ته وړاندې کړي نو هغوی په چې کم دی ډېره ډاډګیرنه راکړې ده په ښه دغه باندې. دا نه چې یاره زه لیک کوم او صرف چې کم دی نو هغه ځان ترې خلاصوم. لکه په هر صنف کې چې زه کار کوم نو زه به د هغې سره انشاءالله تعالی چې ښه پوره انصاف کوم. ټیک ده جي. ملګرو سره به خپل یو کلام شریکوي، نورې پوښتنې به درنه هم کوو چې کومې را یادېږي، خو دغه ملګري به د شعرونو تمه هم لري، نو غزل نه پس به درنه بیا بله پوښتنه کوم. دا یو غزل دی ارشاد جي. چې ستا د تصور د زلفو ټال ته رسېدلی، چې ستا د تصور د زلفو ټال ته رسېدلی، هغه په تصوف کې لوی کمال ته رسېدلی، او دا ستا د پاک سیرت حسن جلوې په کائناتو، د ستا د پاک سیرت حسن جلوې په کائناتو، کوم حسن د قدرت ته ستا جمال ته رسېدلی. او یزید شمر د جنگ او د وحشت د کرکې خلک، یزید شمر د جنگ او د وحشت د کرکې خلک، حسین پیکر د امن لوړ مثال ته رسېدلی. او یشلنګ ته د بدرۍ په تمه ناستو مینانو، یشلنګ ته د بدرۍ په تمه ناستو مینانو، په تګ د کوهي خواب خلک وصال ته رسېدلی. او چې سپین و نو سپین پاتې شو بې نوره بې نمکه، چې سپین و نو سپین پاتې شو بې نوره بې نمکه، او چې تور دې کړه نو تور د جبین خال ته رسېدلی. چې سپین و نو سپین پاتې شو بې نوره بې نمکه، چې تور دې کړه نو تور د جبین خال ته رسېدلی. زما د مسلمان زړګي نه ساګ ورې وباسئ، زما د مسلمان زړګي نه ساګ ورې وباسئ، کافرې د قد سورې د دیوال ته رسېدلی. زما غزلو کې به انقلابي شعرونه مې، خو چې ما پکې روماني شعر نه لیکل نو وخت ټیم را باندې نه پاس کېږي. او اخري مقطع ده: کوڅه کوڅه ټوپک ولاړ مورچه مورچه دیوال،
کوڅه کوڅه ټوپک ولاړ مورچه مورچه دیوال ستا هغه ملکن اوس داسې حال ته رسېدلی. ډېر ښکلی دی، ډېر اعلی. عملګرو دغه خوندور شعرونه به مو خوند اخیستی وي، راسره ناستې کوي ډېر مشر شاعر. یقینا پښتو ادب دپاره ډېر زیات هڅې کړي، د خپل ژوند زیاتره وخت یې ورته ویستی وقف کړی دی. نو راسره ناست علي اکبر ملکن صاحب دا راسره هم شریک کوي په اوس وخت کې چې کوم د زلمي لیکوالان دي نو د دې نه خو تاسو څومره مطمئن یې څه ګیله خو ترې نه لرئ؟ داسې سوال دې واچو چې په ویلو یم چې کوم نه درته حیران یم چې یاره جواب یې درکړم او که در یې نه کړم. خو اصل کې خبره چې کله سپینه کېږي که نه او ښکاره خبره کېږي نو دا موږ له وروسته فایدې راکوي. موجوده وخت کې خو به ډېر خلک خفه هم شي. اوس موږ د یو نوي تنظیم چې کوم دی نو بنیاد یې ایښودی پښتونلیک پل ملکن. نو پښتونلیک پل ملکن چې کوم دی نو په دې علاقه کې چې کوم دی شکر الحمدلله ډېر ښه پروګرامونه یې وکړلو. موږ پکې داسې ایوارډس پروګرام هم کوو او هغې نه چې کوم دی نو ناظم الله صاحب، رحمت شاه سایل صاحب ځلي دا ټول راغلي وو، د هغې پرانیستی یې کړي وو او ډېر ښه پروګرام شوی وو. زه په خپل ځاني باندې غواړم او دا په دعوه سره هم یم چې زما په دې علاقه باندې خاص کر په یوازې په بټخیله نه په ملکني جنسۍ نه د ملکني جنسۍ نه بهر هم زما چې څومره شاګردان دي، زما چې په سعودي عرب کې هم څومره شاګردان دي، نو حالانکې ډېرو خلکو ته زه قار هم شم چې یاره په ما پسې لیک مه رالیږئ. تاسو ته چې کوم دی زه ورته په نوم باندې سړی وښیم چې تاسو په هغه پسې لیک لیږئ چې دغه تاسو له اصلاح کوي. دغې خبرې له تاسو له راځمه چې دغه کسان ستاسو ښه تکړه شاعران دي چې هغه ستاسو لیک اصلاح کوي، تاسو ورسره په تنظیمونو کې هم یئ. نو لکه یوازې زه هم لیدلی یم، خو بیا هم چې کوم دی نو لکه ډېر کسان چې کوم دی نو هغوی ته ما انکار هم کړی دی او ډېر شاګردان زما داسې دي چې هغوی ته ما ویلي دي چې لیک په دله کومه خو په ادب دایره کې دننه که چېرې دغه لیک کوئ دا کم چې تاسو اوس زما نه سوال تپوس وکړو چې یاره د موجوده نوي نسل په باره کې ستاسو څه خیال دی. نوی نسل چې خراب شوی دی او خرابېږي هغه هم زموږ نه خرابېږي، دا چې ښه کېږي دا به هم زموږ نه ښه کېږي. نن سبا ورته زه داسې د شاعران ښیمه چې هغوی ډېر ځان ته نوموړي وي، ډېر ځان ته چې کوم دی نو یو چوت نومونه وایي. په دې میډیا باندې هغوی ډېر زیات شهرتونه هم شوي دي. هغوی یو ماشومه جینۍ راولي او هغه چې کوم دی نو دی کیمرې ته مخامخ کړي او هغه جینۍ چې کوم دی نو چې هغه شعر وایي نو دی ورته 3-4 پیرې واوا کوي، حالانکې دو ته دا پته نه وي چې به اصلاح څه ته وایي او شعر څه ته وایي او غزل څه ته وایي. نو اول خو دوله دا پکار دی چې باید د دې جینۍ دا شاعري وګورو چې دا د جینۍ څه وایي، چې دا په کومه لار راباندې روانه ده. وروسته بیا چې کوم دی نو د هغې ماشومې د هغې پښتنې لورکۍ د هغې خور بیا خلک دومره بېعزتیانې شروع کړي چې زموږ د هغه ادب بېعزتي پکې وشي چې هغه بیا جاړي تاسو په دې میډیا باندې نه راځي چې یاره په ما پسې خلک کنزل کوي او دا کوي او هغه کوي. دا ټولې غلطیانې چې کوم دی دا زموږ دي او زه خصوصي د کیمرې په سترګه باندې واحد چې کوم دی نو زه ډاري خبره کوم، زه یو ملګری چې کوم دی نو لکه ډېر ملګري دي خو خصوصي چې کوم دی نو یو افغان تی نوم دی د افغان دی د پېښور نه اکثر په دې لارو کوڅو کې دا مشاعرې کوي. افسر افغان ورور ته چې کوم دی نو زه خواست کوم چې ستا شخصیت چې کوم دی نو ډېر ښکلی شخصیت دی، ډېر ښایستی دی او ډېر ښه انسان دی، خو مهرباني وکړه چې په دې لارو کوڅو کې چې کوم دی نو یو مشاعرې مه کوه، یو چې کوم دی نو دا جینکۍ پرنټ ته مه رالیږه. ستا په دغه شعرونو باندې چې کوم دی تا کیمره ځان ته داسې مخامخ نیولي، موبایل دې نیولي او د هغې نه شعر اورې او ته ورته 10 پیرې واوا کړې، حالانکې هغه شعر چې کوم دی نو په هغې باندې د هغې څومره بېعزتیانې وشولې، په دغې شاعرۍ باندې د هغې څومره دغه وشول. دا ټوله زمونږ د پښتونخوا د پښتنو بېعزتي ده، دا د ادبوالو بېعزتي، دا د شاعرانو بېعزتي ده. دا یوازې د خوراکۍ او دا خو ماشومه دا خو په دې باندې نه پوهېږي. دا خو دلته کې زمونږ یو شاګرد هم دا جینۍ راشي او یا داسې یو هلک راشي او هغه ته وایي چې دغه شان زه به شاعري کوم، زما هغه شاګرد به ورته هم ونه کړي. اول به ورته دا خبره کوي چې اول به دې اصلاح کوم، وروسته به چې کوم دی نو دلته کې ما ته میډیا ته شاعري کوي. نو زمونږ سره دلته کې په دې علاقه باندې چې کوم دی نو زه په دې خفه یم چې زمونږ سره دلته کې داسې لیکوالان دي چې ته به ورته چې کوم دی نو ګوته په خوله حیران پاتې شي. زمونږ سره که په بټخیله کې وګورې، په بټخیله کې زمونږ سره چې کوم دی نو ډېر نوموړي کسان دي. زمونږ سره چې کوم دی نو جمعه رحمان افګار صاحب دی، زمونږ سره اقبال شاکر صاحب دی، زمونږ سره چې کوم دی داسې نور چې کوم دی نو ډېر ډېر اوس یو نوم درته نشم اخیستی. دغه شانتې په لډن کې زمونږ سره چې کوم دی نو اقبال صاحب دی، دا زمونږ لکه زه ورته خپل استادان ویم ځکه چې دې ادب ته زما نه مخکې راغلي دي. اقبال صاحب دی، برهان الدین صاحب دی، د رحمت جان رحمت تاسو پیژنئ، هغوی چې کوم دی نو کم لیک کوي
نو د اوسه پورې تر چا دا ووایي چې رحمت جان سټیج ته پاسي نو هر سړی ورته غوږ ایښودي ولې ورته ایښودي خو هغه تعارف کړی غزل داسې دی چې یاره زه به غزل هم دغه شانتې معیاري ویم نو په کار مونږ له دا ده چې زموږ سره دلته په دې علاقه کې ډېر ښه شاعران دي نو دغه ښه شاعران چې کوم دي نو خپل ځان وپېژني او مونږ دا نوی نسل چې کوم دی خپل طرف ته راواړو د غزل چې کوم هغه ډانچه ده کم پریم دی چې هغه غزل ته یې راواړو غزل زموږ نه ډېر زیات وران شو شاعري زموږ نه ډېره زیاته چې کوم دی نو په یو طرف باندې لاړه مونږ کاظم خان شیدا ته وګورو مونږ علي خان ته وګورو مونږ رحمان بابا ته وګورو مونږ خوشحال بابا ته وګورو مونږ سیف الرحمن سلیم ته وګورو مونږ دغه شانتې حمزه بابا ته وګورو د هغوی غزل څنګه را روان دی ولې مونږ د هغوی بېعزتي کوو ولې مونږ په هغوی پورې خندا کوو د اردو والا چې کوم دی یا د نورو ژبو والا په خپلو مشرانو پسې دا خنداګانې کوي زمونږ خو شکر الحمدلله زمونږ چې کوم دی یو سوچ دی یو کلچر دی زمونږ چې کوم دی خپل ثقافتي پروګرامونه دي نو چې دا پښتانه خو په دې کې دننه خپل ژوند تېروي چې دا خو د حجرو هغه ناست دي د بیټکونو هغه ناست دي چې کوم دی ځان ته رامخې کوي چې په دې کې مونږ ادب زده کړی دی او ادب چې په چا کې نه وي که نه نو که هغه کې علم ډېر زیات وي که نه دی بې ادب وي د ادب نه بغیر علم چې کوم دی دا هېڅ هم نه دی که نه شیطان سره چې کوم دی علم ډېر خو ادب پکې نه نو مونږ له به اول دا پکار دي چې مونږ ادب وپېژنو چې ادب څه ته وایي نو په دغه باندې به چې کوم دی نو انشاءالله تعالی چې مونږ خو کوشش هم کوو او زما د نورو شاعرانو نه نورو لیکوالو نه هم چې کوم دی نو لکه دا توقع ده او چې یاره تاسو چې کوم دی نو مهرباني کوئ چې تاسو د دې کشرانو چې کوم دی نو ښه بھرپور اصلاح کوئ ما تا ته ووایي که چې لږ ډېرو ته ما انکار کړی خو زه ډېرو ته انکار هم نشم کولی خو بیا مې تنګ وم چې ځکه زه خپله شاعري هم کوم خپل کتابونه هم راغونډوم خپل دغه هم کوم نو په دغه وجه باندې زما سره خو دونه ټایم نه دلته کې شاعران دي ډېر ښه شاعران دي د هغوی نه دي هم چې کوم دی خپل اصلاح کوي خو فیسبوک ته دې خپل غزل نه راوباسي او ما تاسو ته دا نوم یاد کو نو دا نوم مې ورته په دې یاد کو چې دا پښتونخوا د چا نه ده دا شاعري او دا ادب د چا دا زموږ د ټول په شریکه باندې دی چې د دې هر سړی بېعزتي کوي مونږ به چې کوم دی د هغه مخنیوی کوو د هغه چې کوم دی نو د هغه به ته به مونږ خبره کوو نو ما ځکه پکې دا یو نوم یاد کو چې تو ډېر ښکلی سړی ډېر ښکلی هلک زما ډېر زیات خوښې حالانکې چې کوم دی نو خوی په رنګ باندې ښایسته یې خو دا یو مهرباني وکړه چې تا خپل اصلاح چې کم دم د چا نه وکړه او دا کم چې تا له راځي ته د میډیا سره تړلی سړی او وخت تر سره دی نو دغه کسان هم چې کم دی پیله ول اصلاح کوه وروسته چې کم دی پرنټ ته یې راوباسه ډېره زیاته مننه مو کوو علي اکبر صاحب په پروګرام کې به درنه نور کلامونه ورو ځکه چې دغه کتونکي به د کلامونو تمه هم لري هغه کلام را سره شریک کړئ چې کوم ستاسو خوښ وي په خپله شاعرۍ کې نو د خوښې یو غزل را سره شریک کړئ ډېر زیات به خوشحال شو غزلې خو به څنګه داسې ډېرې دي خو چې کوم راته رایادېږي نو بس هغه به درته ویمه نو نفرت تیاره ده په تیارو کې نه نباسي سړی نفرت تیاره ده په تیارو کې نه نباسي سړی الفت رڼا ده د تیارو نه راوباسي سړی او تل د قسمت په ورکو لارو کې ځان مه ورکوه تل د قسمت په ورکو لارو کې ځان مه ورکوه خودي د عقل په دریاب را پورې باسي سړی او زما او ستا د ژوند د راز ټوله خبره یوه ده زما او ستا د ژوند د راز ټوله خبره یوه ده ګمان د وخت په ګردابونو کې پرې باسي سړی او هغه کافر په یو نظر سړی بې وخته وجني هغه کافر په یو نظر سړی بې وخته وجني د غرونو ښکلی دی په سترګو کې باسي سړی او لکه ګلاب چې د شبنم په یوه قطره خورېږي لکه ګلاب چې د شبنم په یوه قطره خورېږي زما په زړه به حکومت کوي هم داسې سړی او د ملکن په لار که پرېوتې نو پرې به وځي د ملکن په لار که پرېوتو نو پرې به وځي ډېر په قسمت په زورور وي چې راپاسي سړی ډېره زیاته مننه مو پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو ملګرو دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې دغه ګټورې خبرې نورو ملګرو پورې ورسي ځکه چې ملګري ته زده کړه هم وکړي د اخره کې دا یو خبره کومه او خصوصا چې کوم دی نو لیکوالو ته چې کوم دی دا خبره کومه ځکه چې دا زمونږ فرض دی او د دې وطن د دې خاورې د دې قام چې کوم دی په موږ باندې ډېرې غټې غټې ذمهوارۍ پرتې دي نو اول چې کوم دی موږ له یووالي پکار دی د دې وطن چې کوم دی د دې سره محبت پکار دی د دې خاورې سره محبت پکار دی او بیا خصوصي لیکوالو ته دا وایم چې مهرباني وکړئ تاسو چې کومه
لیک نن سبا چې کوم دی شروع شوی چې لکه دا کشران راغلي او زموږ باندې سوال کوي نو هم دغه یو سوال دی چې یاره د نن سبا لیک ته تاسو په کم نظر ګورئ نو مهرباني وکړئ چې د دې نه خلکو ډېرې چې کوم دی نو لکه ډېر غلط اثر یې پرې باسلی دی نو مهرباني وکړه تاسو د خپلو کشرانو اصلاحګانې کوئ او د مشرانو ته دا خواست دی چې تاسو په دغه کشرانو خپل شهرت مه مومئ تاسو په خپله باندې کوم دی نو ښه ښکلي خلک یې او خلک هم پیژني تاسو بلا نور شهرت هم چې کوم دی نو بیا مومئ په کار ده چې دا کشران مونږ پوهولی نو مونږ د کشرانو نه چې کوم دی رنګونه الو او مونږ په هغوی سره چې کوم دی ځان هم چې کوم دی په نالت کړی دی او په دې میډیاګانو باندې او په دې دغه باندې چې کوم دی نو د هغوی هغه دغه کوو نو هغوی په کم حد کې چې کوم دی نن سبا روان دي نن سبا شاعري کم حد ته روانه ده حالانکه دومره ده چې په میډیا باندې یو بل ته کنځل هم شروع دي نو زه د ټولو لیکوالو نه چې کوم دی نو په زړه د کومې نه بخښنه غواړم که څوک زما په دې خبرو باندې خفه شوي حالانکه زما هیڅ دا مقصد نه دی زما مقصد صرف دا دی چې شاعري چې کوم دی نو خپل چوکاټ له راشي او زمونږ دا کم لیکوال چې کم سنجیده لیکوال دی چې دوی چې کوم دی له کوټې مطمئن شي چې یاره مونږ هم څه کار کوو ځکه چې دوی هسې هغه ستړي کوي نو دوی هم خفه دي چې یاره دا شاعري زموږ نه ولې چې ګډوډه شوله نو مهرباني وکړئ تاسو د خپلو کشرانو باندې چې کوم دی رحم وکړئ په دې خپله پښتو رحم وکړئ په دې خپل وطن رحم وکړئ ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه ملګرو خپرونه پای ته رسي خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان